ښه راغلاست قدرمنو لیدونکو د فوتوشاپ مجموعه درسونو ته. په ننني مبحث کې راځو څنګه کولی شو چې د خپل تصاویرو کې د سترګو هغه کیفیت دپاره ښه والی ور وبخښو او د سترګو هغه رنګ کې تغییرات راوړو یا هم برجستګي پکې راوړو. نو درنو ملګرو، په ننني مبحث کې دغه تصویر څخه موږ استفاده کوو. راځو په لومړۍ برخه کې زه د دې د کنټرول جې څخه په استفادې یو ډوپلیکیټ ځینې اخلم او راځو دغلته موږ او تاسو په تېرو مباحثو کې ورنه استفاده کړې ده د ډاچ ټول، برن ټول او سپنج ټول. نن د ډاچ ټول څخه استفاده کوم قدرمنو لیدونکو. راځو د دې هایلایټ برخه کې ورته انتخابوو، په رینج برخه کې او د پروټیکټون باید دا غیر فعال وي او د دې اندازه تقریبا 50 یا 40% که چیرې د اکسپوژر 40% وي غوره به وي. د 40 نه 50% پورې دا به مناسب قیمت وي. ورته راځو خپل د دغې اندازه لږ څه کوچنی کوو. په سپین برخه کې موږ او تاسو د خپل تصویر تاسو وګورئ، په دې باندې کلیک کوو، کوښښ کوو چې غوره والی وبخښو خپل تصویر برخې ته. همدغسې دغه سپین برخې کې که چیرې سلو کلیک وکړو دا هم کېږي، دا هم کوچنی کوو، دغې برخې څخه پیلوو، تر دغه ځایه پورې کوښښ کوو. راځو دې سترګې ته لږ څه سایز د برش سایز د کوچني او لوی قوس په واسطه کنټرولوو، کوچنی کوو او وړوکی کوو. دا وشو. اوس هم یو کلیک دلته کوو، تقریبا یو کلیک به دلته وکړو. دغه کوم سپینوالی یا کوم سپین برخې چې دلته موجود وي هغه موږ او تاسو ته برجستګي راکوي. راځو دلته لیرې که چیرې زه بند کړم او بېرته خلاص کړم، تاسو وګورئ ښکاره کېږي. او دا تر څنګ راځو بیا هم د سپنج ټول څخه استفاده کوو او بعضې برخې چې موږ او تاسو سچریټ کوو، مثلا د مثال په ډول د دې دغه وریځې یا ابرو چې ورته ویل کېږي د دغه کې لږ څه تغییرات راوړو. برش سایز همدغه صحیح ده او 50% ضخامت ښه دی. راځو په دې باندې لږ څه کلیک کوو، د بورن ټول څخه هم استفاده کولی شو. په دغه برخه کې ډېر په دقت سره ورته پام وکړئ چې کیفیت یې خراب نه شي. که چیرې زه اوس ورباندې کلیک وکړم، تاسو وګورئ ښکاره کېږي هغه تغییرات چې موږ او تاسو پکې وارد کړي. نو قدرمنو لیدونکو، موږ او تاسو کولی شو چې له دغې اپشنونو څخه په استفادې مختلف چارې ترسره کړو او خپل تصاویرو ته غوره والی وبخښو. مثلا بعضې ځایونه موږ څخه ډېر روښانه کېږي، موږ کولی شو چې د سپنج ټول څخه استفاده وکړو. رایټ کلیک کوو، په دې د سپنج ټول څخه استفاده کوو او ډیسچریټ باندې کلیک کوو او راځو دا ډیسچریټ کوو. مثلا بعضې ځای کې ډېر روښنایي پیدا کړې وي، د ډیسچریټ څخه زموږ او ستاسو هغه تصویر کوم ځای چې ډېر روښنایي لري هغه باندې موږ او تاسو ته توپیرونه راوړي او روښنایي لږ کوي یا هم هغه د رنګ کیفیت کموي. او موږ او تاسو کولی شو چې د سپنج ټول څخه مثلا بعضې ځایونو کې چې رامنځته شوی وي خپل د تصاویرو هغه برجستګیان ښکاره کړو. مثلا بعضې ځایونو کې اړتیا وي، مثلا که چیرې تاسو وګورئ څومره ستاسو تصویر کې دومره غوره والی راوړي. نو قدرمنو لیدونکو، دا اوس موږ او ستاسو نننی مبحث تاسو ته هیله کېږي تر څو زموږ یوټیوب چینل لري سره سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره شریک کړئ. ښه وخت، ښه